السلام علیکم حاجي صاحب جوړ په خیر. سلام څنګه ښه جوړه صاحب څنګه یې؟ ښه یې جوړ یې په خیر یې کور خیرات دی؟ زه غم دې الله دې غم نه درکوي. شکر دی خیر دی موږ هم ښه یې جوړ یې. حاجي صاحب موږ خو د یو خیر کار دپاره راغلي یو. زموږ یو وراره دی زما د ده یو وراره دی د هغه دپاره خو زده کوو. نو دا زموږ د کور د ښځو هم دا ستی کور خوښ شوی و او هغه ستا کومه لور چې ده اوس د هغې دپاره راغلي یو د خپل وراره دپاره یې درڅه غواړو. دا خو ډېر ښه کار دی د خیر کار دی دوستي به درسره وکړو ولې به نه درسره کوو. کور دې ودان حاجي صاحب موږ هم یې څه سره وارخطا وو. الله دې عزت وکړي چې ته زموږ سره دوستي کوې موږ ته دې وخت راکړي. دوستي به درسره وکړو هلک څه کار کوي د څو مرو دی؟ هلک خو حاجي صاحب یو کشر 18 کلن حافظ دی د قرآن شریف حفظ کوي او کار در اوسه نه کوي بس دغه حافظتوب یې وظیفه ده نه. یو تصویر مې نه دی راوړی چې راښکاره یې کړي. عکس مې راوړی دی ته غږ مه لرې. عکس بیا هم درښکاره کړم حاجي صاحب. دا دی څه شو ما په جیب کې اچولی وي دا ځوان دی دا عکس دی. خیر دی حاجي صاحب دا پېژنې یې که څنګه دی؟ دې ته ښه ولکه ورکړم چې سپیان دې سره څرم. ولې خیر حاجي صاحب څه کیسه ده؟ چوس دا زه نه پېژنم هره ورځ یې د جلال اکا سره سپیان را روان کړي یې. دې ته ولکه ورکړم چې سپیان دې سره څرم ولا بیا ما کوټې نه رانسي. دا وروره دا حاجي صاحب ډېر خشک دی. نو څه چې د جلال اکا سره سپیان روان کړي ته باره لور نه ورکوې؟ No.